کم انسان چې سیګرټ نسکي خو دی د سیګرټي سړي سره کینی او پاسي، نو دې انسان ته نقصان زیات کیږي په نسبت د هغه چا کم کس چې په خپله سیګرټ څکي. اوس به تاسو وایئ چې دا خو ډېره عجیبه خبره ده، سیګرټ خو دی نه څکي، دا بل یې څکي او نقصان هغه ته کم کیږي، ده ته سیوا کیږي. دا څنګه؟ په دې باندې پوه کوم چې ده ته ولې ډېر نقصان کیږي. دا کم انسان چې سیګرټ څکي دې ته ایکټیو سموکر وایي. ایکټیو سموکر هغه انسان دی چې دا په خپله سیګرټ یې لګولی دی او څکي، خو دې انسان ته نقصان کم کیږي. د کم نقصان مطلب دا نه دی چې ده ته نقصان نه کیږي، ده ته نقصان کیږي خو کم کیږي. دا کمی چې نسکي او خوا دی ناست دی که نه، ده ته ډېر زیات نقصان کیږي. ولې؟ ګوره دا ایکټیو سموکر نه دی، دا کم چې په خپله سیګرټ لګولی دی او څکي، دی داسې کار کوي، دی دغه تماکو راکاږي، دغه سیګرټ راکاږي او دغه لوګی لکه ګنده لوګی دی، د سیګرټ ګنده لوګی دی، تماکو دی، کارسینوجینیک کیمیکلز پکې دي، هغه کیمیکلز پکې دي چې هغه انسان ته کینسر لګوي. خو دې انسان په خپله سیګرټ لګولی دی او دغه لوګی راکاږي، دننه تېروي. نو ټیک د ګنده خو دی، تماکو خو دی، خو بیا هم د یو حده پورې خو به زه ویم چې صفا په دې دی چې نوی سیګرټ یې لګولی دی او دغه سیګرټ یې وڅکو، نو نقصان یې ورکو خو کم نقصان یې ورکو. والله خو دې خوا دی چې کوم انسان ناست دی که نه، دته غټ نقصان ولې کېږي؟ دته غټ نقصان په دې وجه باندې کېږي چې د کوم انسان دا سیګرټ لګولی دی او ویست کو، نو یو خو دا سیګرټ دا تماکو دا لوګی چې دی که نه، دا ګنده و. بل دا کوم انسان چې دا سیګرټ څکي که نه، د همیشه دپاره سیګرټ څکلي، د ده دا لنګز، دا پیپړې، دا ایروې، دا ټول هر څه دا دننه یو ګن دی د بکټیریا او د وایرسو یو د بیماریانو بټۍ په دغه ځای کې ده. خو چې دغه ایکټیو سموکر دا لوګی تیر کو او دننه د خپل لنګز او د ایروې او دغه ګن سره میلاو کو او په هغه پړپوسانو کې تاو راتاو شو، په ګنده پړپوسانو کې کوم چې همیشه دپاره سیګرټ او کوم چې همیشه دپاره ګنده دي، په هغه کې تاو راتاو شو او واپس د هغه ځای نه راووتلو. چې د ګنده انسان د سیګرټ تیر کو او د هغه ځای نه راویستونه د سره نور په زرګاو بکټیریاز او بیماریانې او ګنده شیزونه ټول ملګري کړه او بهر ته یې راویست. نو خوا ته چې کوم کس ناست په هغه باندې ورلې، اوس دغه لوګی د هغه انسان تیر شو. نو تاسو وایئ چې دې انسان ته نقصان ډېر وشو که دې انسان ته نقصان ډېر وشو؟ د ایکټیو سموکر ته کم نقصان وشو، ځکه چې ده خو سیګرټ وڅکو، خو دا نوی سیګرټ یې لګولی او تېرې کو. خو دا پیسیو سموکر کوم چې خوا ته ناست دی که نه، په دې باندې چې کوم لوګی ورلی، نو ده کې هغه د سیګرټ لوګی تماکو هم پکې او د دې انسان د دې لنګز او د دې پیپړو نه چې کوم ګن ورسره ملګری شوی او راویستلی و، هغه هم په ده باندې ورلی، هغې هم ورسره تېر کړو. نو ده ورسره نورې بکټیریا او بیماریانې الله بلا یې پې ورلی او هغې هم ورسره تېر کړه. نو دې انسان ته د ایکټیو سموکر ته نقصان کم کیږي او د پیسیو سموکر کم چې خوا ته ناست دی په خپله سیګرټ نه څکي خو د سیګرټي سړي سره ناست دی، ده ته نقصان ډېر زیات کیږي. نو دا خبره به تاسو اورېدلي چې ایکټیو سموکر کم چې په خپله سیګرټ څکي دې ته نقصان کم کیږي، خو پیسیو سموکر کم چې په خپله سیګرټ نه څکي خو د سیګرټي سړي سره ناست دی، ده ته نقصان ډېر زیات سیوا کیږي. نو ځکه خو پښتانه وایي، مشران وایي چې د غلطو خلکو سره ګرځي نو غلط به پرځي. نو په کار دا چې د سیګرټي سړي نه، د چرسي سړي نه او د نشهیي سړي نه خپل تعلقات هم بیل کړي، جدا دې شي. ځکه که نور هېڅ نقصان هم در نه کړي، په نشه دې هم روانړی، د هغه ټول ګن به راځي او ته به تېری. نو ایکټیو سموکر ته نقصان کم کیږي او پیسیو سموکر ته نقصان ډېر زیات کیږي. نو د سیګرټي سړي سره، د چرسي سړي سره او د نشهیي سړي سره دا مه وایه چې زه سیګرټ نه څکم، د هغه سره ناسته پاسته هم مه کوه، دغه هم د نقصان نه خالي نه ده.